السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال هذا حسن غريب. هیله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. محترمو، موږ د نن ورځې موضوع ده: د خپل ورور پر مصیبتونو باندې خوشحالي مه کوئ. ورونو، الله جل جلاله پر پیغمبر علیه السلام ډیر انعامات کړي، ډیر احکامات ورته راستولي. هر حکم زموږ د امت لپاره انعام دی. صحابه کرام به چې کله یو حکم راکړي ډیر به خوشحاله ول چې د الله جل جلاله دا حکم پر ځان عملي کړي او ځان و الله جل جلاله ته په دې حکم باندې ورنږدې کړي. د الله جل جلاله د احکاماتو څخه په پیغمبر علیه السلام ته بیخي ډیر احکامات ورکول شوي، یعنی قرآن کریم د احکاماتو څخه ډک دی. په دې کې یو شی چې اخلاق دي، د مسلمانانو د پرمختګ دپاره، د اسلام د پرمختګ دپاره یو ډیره غټه ذریعه ده. نو پیغمبر علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایي: وانک لعلی خلق عظیم. بېشکه ته پر ډیرو غټو اخلاق وي. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه یو صحابي پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه شول؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي: خلقه القرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن کریم و. یعنی پیغمبر علیه السلام چې په ځان کې کم اخلاق راوستلي وو، د قرآن کریم احکامات یې په ځان کې راوستلي وو، نو هغه اخلاق دی. بدبختانه چې اوس موږ دا د لاس ورکړي دي، اکثریت مسلمانانو کې اخلاق نشته. د دنیا د مسلمانانو د دنیا په هر کونج کې چې کوم مسلمانان شته پر سر ټکول کېږي، پر شا روان دي. ډېر دي، کم نه دي، خو ولې اخلاق نشته کې د پرمختګ لاره وربنده کړې ده. د دنیا کفار، محدوده کفار د دې په مقابل کې ډېر څه کولی شي. ولې مسلمانانو د ځان څخه د اخلاقو ماده ایستلې ده، اخلاق یې په ځان کې نه دي راوستلي. په مسلمانانو کې یو شی دا شته چې یو ورور د بل ورور په مصیبت باندې بدبختانه خوشحاله کېږي او په هغه باندې تمسخر کوي، پر هغه باندې بیا مجلسونه کوي، په هغه باندې بیا خوشحاله وي چې دا داسې په فلانکي مشکل کې واقع شوی دی. کله چې ورونه سره جلا سي، دوه کوره سي، یو کور بل کور هم داسې یو د بل په مصیبت باندې بدبختانه چې خوشحاله کېږي. لږ څه خبره به په ما باندې کې راغلي. یو وطن د بل وطن په مصیبت باندې خوشحاله کېږي، یو کلی د بل کلی په مصیبت باندې خوشحاله کېږي. د یوې ساحې ته یو مشکل چې راسي، د بلې ساحې مسلمانان په خوشحاله کېږي. البته داسې مسلمانان ډېر کم دي چې د مسلمانانو په مصیبت باندې دوی ته تکلیف رسېږي، طبیعت یې په خرابېږي. خو داسې بیا ډېر دي چې هغه د بل د یوې ساحې خلک د بلې ساحې په خلکو باندې د مصیبتو باندې خوشحاله کېږي. بلکې اوس د یوه هېواد او د بل هېواد ده. مخکې پر افغانستان باندې چې کله یرغل سو، هغه وخت کې د دنیا
اکثریت مسلمانان د په مثبت باندې خوشحاله وو. چا به ویل چې دا مجاهدین دا واخلئ د دې سرونه قلم کړي، چا به ویل چې ټوله یو ځای راټول کړي یو محبس کې واچوي، چا به څنګه ویل چا به څنګه ویل. وایي خو الله جل جلاله فتح ورنصیب کړه. څومره محدودو مسلمانانو دغه. اوس بیا د پاکستان په هیواد کې د سرحد چې کوم مسلمانان دي هلته هغو ته نور مسلمانان چې د هغو څخه ژبه بدله ده یا بدبختانه چې په هغو په خپله ژبه کې هم دننه خپل داسې خلک شته چې هغه دغه مسلمانانو ته په خپله مصیبتونه جوړ کړي دي، مشکلات دي. دا خو پرېږده چې دوی د دې مشکلات درک کړي، حس یې کړي، هغه مشکلات ور حل کړي، ختم یې کړي، نه بلکې دوی دا کوشش کوي چې دوی ته نور مشکلات ایجاد کړي، نور مشکلات ورته جوړ کړي، نور ورته جوړ کړي، نور دا خلک نور هم په تکلیف. نو بدبختانه نن هغه وخت دی چې د دنیا په هر کونج کې په هر ځای کې چې کښېنې د دوو درو مسلمانانو په مابینځ کې یو مسلمان به د بل مسلمان په مشکل باندې خوشحاله کېږي، خوشحاله وي، مصیبت به خوشحاله. دا یو ظاهري مثال دی چې اوس په دغه هیواد کې پاکستان هیواد کې بعضې مسلمانان په قصدي توګه و نور مسلمانان ته مصیبتونه او مشکلات جوړوي، ولې خو دا دې ته هېڅ ګټه نه لري، بیا هم دی و هغو ته مصیبتونه جوړوي، مشکلات جوړوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه بیا تاسو حضور ته راځو. تاسو ټول په پاک رب سپارو. پاته ژوند مو نیکمرغه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.